السلام علیکم. د جعفرهان د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په آی پی ایل کې د سنرایزر حیدرآباد د ماتو سلسله هماغسې روانه ده او نن یې خپله 5مه لوبه هم وبایلله. موږ د حیدرآباد په ټیم باندې او د دوی په بري او په ماتو باندې ځکه ډېر غږیږو چې زموږ درې لوبغاړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبي او مجیب الرحمن په دغه ټیم کې لوبیږي. نو د ډېرو افغانانو هغه احساسات د دغې ټیم سره تړلي دي، نو ځکه موږ هم په آی پی ایل کې د نورو ټیمونو په پرتله په سنرایزر حیدرآباد باندې ډېر غږیږو. د ماتې علتونه شاید ډېر وي. له ماتې وروسته د سنرایزر حیدرآباد د کپټان وارنر نه پوښتنه وکړه چې لوبه مو ولې وبایلله. ده وویل چې زه د دغې لوبې د ماتې یا د شکست ټول مسؤلیت په خپله غاړه اخلم، او ده وویل چې ما سلو لوبه وکړه. رښتیا هم وارنر سلو لوبه وکړه. ده په 55 توپونو باندې 50 رنزونه وکړل. دی اوپنر دی او دی ډېر تیز لوبغاړی دی، چټک لوبغاړی دی. په اوپننګ کې چې پاور پلی وي، دایره وي، نو وارنر ډېر ښه ګیپونه د لوبغاړو د فیلډرانو ترمنځ چې کومې فاصلې دي په هغو فاصلو کې شاټونه وهي یا څلوریزې ډېرې کوي. نن برعکس دا ډېر ورو ولوبېده او ده وویل چې 10 نه تر 15 شاټونو پورې زموږ مستقیما فیلډرانو ته لاړل. په کار دا وه چې دا په فاصلو د فاصلو د فیلډرانو په منځ کې په فاصلو کې دا شاټونه موږ وهلی وی چې بونډري یا څلوریزه شوې وی. خو په هر حال د 50 یا دغه 50 چې په دغه میچ کې ده وکړه، دا په 16 اورونو کې د دغه سلو 50 بایلل کېږي، یعنې تیزه لوبه یې ونه کړه، کمه لوبه یې وکړه او ده خپله دا مسؤلیت په غاړه واخیسته. ویې منله چې د سلو لوبې له وجې ټارګېټ کم ورکړل شو. دا پیچ د بیټینګ پیچ و. په داسې پیچ کې لږ تر لږه 190 پورې باید ټارګېټ ورکړي او یا 200. په داسې حال کې بالخصوص چې ستاسو مخالف ټیم د چینی سوپر کینګ غوندې یو ټیم وي چې بیټینګ یې ډېر قوي دی. په هغه کې فف دوپلیسي شته، سروش رینا شته، جدیجه شته، نن معین علي و، د دوی بل آلراونډر کرن د انګلند لوبغاړی چې هم ښه بالر دی هم ښه بیټسمین دی، هغه په خپله ډوني چې کپټان دی، که څه هم ډېر په ځلېدلی نه دی په دغه سیزن کې، مګر قوي بیټسمین دی. ترڅنګ د دوی بل اوپنر داخلي لوبغاړی دی چې نوم یې غلط تلفظ نه کړمه، کیکواټ دی یا روتراج، وبخښئ که ما د ده نوم غلط تلفظ کړی وي. ده 15 رنزونه وکړل. په داسې حال کې چې ستا مخالف ټیم دومره په بیټینګ کې قوي وي، نو 170 رنزونه بیا د بیټینګ په پیچ کې دا هدف ډېر کم هدف و. ترڅنګ یې د دوی بالینګ ډېر ښه ونه شو. د دوی په پاور پلی کې کله چې چینی سوپر کینګز ته بالینګ کوو، دوی ښه بالینګ ونه کړ، بالخصوص د دوی تیزو بالرانو خلیل احمد هم ښه بالینګ ونه کړ، کال هم ښه بالینګ ونه کړ او فف دوپلیسي ښه استفاده وکړه د دغه بالرانو نه. د چینی سوپر کینګز اوپننګ ډېر ښه و او ښه آغاز یې وکړ او ښه تقریبا شاوخوا 80 رنزونو ملګرتیا وکړه دوی دواړو او همدا علت و چې دوی دا لوبه وګټله. راشد خان بیا هم ښه بالینګ وکړه، مګر هغسې چې په نورو میچونو کې په نورو لوبو کې د راشد خان بالینګ کوي هغسې بالینګ یې ونه کړه. د 15 رنزونه ورکړل، د ده په 4 اورونو کې 15 رنزونه وشول، مګر بیا هم د 3 وکټې واخیستی او یوازینی بالر و چې په دغې لوبې کې 3 وکټې واخیستې. د سنرایزر حیدرآباد هم دغه 3 لوبغاړي چې وسوځېدل، دا 3 واړه راشد خان سوځولي وو. په هر حال د د ماتې علتونه به نور هم وي. کله چې هم سنرایزر حیدرآباد لوبې به یې کوي، نو په ټولنیزو رسنیو کې په هندوستان کې د سنرایزر حیدرآباد مینوال او بیا په افغانستان کې هم د دوی بېلابېل انتقادونه او بېلابېلې نیوکې کوي. یوه نیوکه همدغه ده چې وارنر ښه نه ځلیږي، د دوی بیټینګ آرډر ډېر منظم نه دی، هغه ترکیب د ټیم لا هم جوړ شوی نه دی. محمد نبي ورسره شته، هولډر ورسره شته، مجیب الرحمن ورسره شته، ترڅنګ داخلي بیټسمنان هم لري، مګر بیا هم د دې دومره وسایلو ترڅنګ بیا هم دوی لوبې به کوي. او یو انتقاد هر کله چې یو ټیم لوبه به کوي، نو طبیعي ده چې ډېر مسؤلیت به کپټان ته راجع کېږي او د کپټان په کپټانسۍ باندې هم په کپټانۍ باندې هم خبرې کېږي. او د هند په هند کې د سنرایزر حیدرآباد مینوال د دې سیزن کې د وارنر په لوبډلمشرۍ او په کپټانۍ باندې انتقادونه کوي، وایي چې دی یو خو خپله ښه نشي لوبېدلی، د یو بل لوبغاړي ځای یې ډک کړی دی. البته بل دا چې د دې ځینې پرېکړې د سنرایزر حیدرآباد د ماتې لامل کېږي. په هر حال دا د سنرایزر حیدرآباد د ټیم د مدیریت مسله ده چې څوک کپټان ټاکي څوک نه ټاکي، مګر اصلي خبره دا ده چې سنرایزر حیدرآباد په دغه سیزن کې په ښه موقف کې او په ښه دریځ کې نه دی او مسلسل لوبې به کوي